دلته موږ ته یوه دایره راکړل شوې ده او د دې دایرې ځینې نقطې راکړل شوې دي. دغه جګري نقطه چې موږ ته ښکاري دا د دې دایرې مرکز دی او بیا دلته دغه شین رنګ کې یوه دایره ده چې نقطه ده چې د دې دایرې په محیط باندې پرته ده. نو تاسو ویډیو ودروئ او دغه درکړل شویو معلوماتو له مخې کوښښ وکړئ چې د دې دایرې معادله لاسته راوړئ. نو لومړی به راشو د دې د مرکز په اړه به خبره وکړو. دې مرکز دی موږ دلته ګورو چې د دې مرکز د دې ایکس وای مختصات به راخلو. دا داسې ښکاري چې ایکس یې منفي یو دی او وای یو دی، نو لیکو چې دا دی منفي یو کاما یو. اوس راځو د شعاع معلومو. شعاع پوهېږو چې له مرکز څخه د محیط هرې نقطې ته چې کوم واټن دی هغې ته موږ شعاع وایو. د بېلګې په ډول دې مرکز نه تر دې نقطې پورې زه به راشم، دا به مستقیم خط ته واخلمه. دې نقطې نه تر دې نقطې پورې دغه واټن چې دې ته موږ څه وایو، دا د دې شعاع ده. نو دې قیمت اوس موږ څنګه لاسته راوړو؟ نو دې لپاره موږ راځو دلته یو قایم الزاویه مثلث رامنځته کوو او بیا د هغې د فیثاغورس د قضیې له مخې دغه د واټن فورمول پکې کارو او دا فاصله موږ لاسته راوړو، کوم چې عبارت ده له آر یا شعاع څخه. نو را به شو دلته به د ایکس په محور کې بدلون پیدا کړو، دې سر نه تر دې سره پورې. دې ته موږ ډلټا ایکس وایو او همدارنګه دې ته موږ څه وایو په وای کې بدلون، دې ته موږ څه وایو، دې ته وایو ډلټا وای. نو ایکس کې بدلون مربع جمع د وای په محور کې بدلون مربع دا مساوي کیږي د شعاع له مربع سره او دا موږ ته د فیثاغورس له قضیې څخه لاسته راغلی دی. نو دا دلته موږ سره قایم الزاویه مثلث شو. دلته لیکو چې آر مربع دا مساوي کیږي له ایکس کې بدلون مربع جمع په وای کې بدلون مربع اوس راځو ګورو چې په ایکس کې بدلون څو دی. نو دې ځنه موږ دلته راغلو د پای نقطې ایکس موږ راخلو، دا څو دی؟ شپږ دی او د پیل نقطې څو؟ منفي یو. نو دا لیکو چې دا مساوي کیږي شپږ منفي یو، کوم چې مساوي کیږي له 7 سره. نو دا واټن 7 شو. همدارنګه که چیرې موږ دا د پیل نقطه اخیستې وی دا د پای نقطه اخیستې وی بیا به دې قیمت منفي راته، خو که څه هم دلته بیا بیرته چې منفي دې کې وضع کو مربع کېږي بیرته مثبت راځي. او همدارنګه دې واټن موږ تل لپاره چې راخلو مطلقه قیمت راخلو. نو په ایکس کې بدلون مساوي شو له 7 سره. راځو اوس په وای کې بدلون ګورو. نو موږ پوهېږو چې موږ پیل له دې ځای نه کړی او منفي یو نه راغلی یو منفي 5 ته. نو لیکو چې دا مساوي کېږي څو سره؟ منفي یو منفي 4. دا به مساوي شي له څو سره؟ لیکو دا مساوي کېږي له منفي 5 سره. نو د ډلټا وای په ځای قیمت منفي 5. همدارنګه موږ د دې مطلقه قیمت اخیستی شو، دلته هم د دې هم مطلقه قیمت، دا مطلقه قیمت. خو که دلته بیرته همدا منفي وضع کو مربع کېږي بیرته مثبت کېږي، نو سباق نه کوي. اوس لیکو اوه چې مربع شي څو کېږي؟ اوه چې مربع شي کېږي 9 جمع منفي 5 چې مربع شي دې نه جوړېږي 25. دا به مساوي شي له څه سره؟ مساوي له آر مربع سره. د دې ځای نه موږ ولیکو چې آر مربع مساوي کېږي 9 او 25 چې سره جمع کو دې نه جوړېږي 4 مساوي له آر مربع سره. نو له دې ځای نه آر مساوي کېږي جذر د 4. په دې معنی چې دا دایره چې دا دایره ټولې هغه نقطې دي چې د دې مرکز څخه د آر مساوي جذر د 4 په اندازه واټن کې پرتی وي او دا نقطې عبارت دي له څه څخه؟ لیکو چې دا ټولې هغه نقطې دي چې واټن یې څه رقم وي؟ ایکس منفي د ایکس مختصات د مرکز مربع جمع لیکو چې وای منفي وای مختصات د مرکز یو مربع او دا به مساوي وي له څه سره؟ مساوي د شعاع مربع. شعاع مربع موږ پوهېږو چې څو دی؟ 4. راځو دغه علامې ورته ساده کوو. نو دا به په لاس راشي ایکس مثبت یو مربع جمع وای منفي یو مربع مساوي کېږي له 4 سره.